अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू څنګه مرګرو خیر برابرۍ ان شاء الله مرګرو امید لرم چې تاسو په ټول ټیک ټاک کې نو مرګرو زه ابرار خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل نو ان شاء الله مرګرو دا نن ویډیو زموږ د یوټیوب متعلق د یوټیوب د کورس دا نن 15 ویډیو د صحیح شو مرګرو نو پر نن ویډیو کو زه تاسو درو خم چې څنګه کولای چې وای ټي سټوډیو لکه مکمل طریقه یاد کو صحیح شو مرګرو چې لکه چر تاسو یوټیوب چینل چلاوئ نو بیا تاسو ته پر ضروری چې وای ټي سټوډیو تاسو په موبایل کې وي او وای ټي سټوډیو باندې تاسو ځان پوهه کې صحیح شو مرګرو دې ته وای ټي سټوډیو ویل شي تاسو پلی سٹور نه انسټال کولای شو لکه دا وای ټي سټوډیو د یوټیوب د لپاره ډیر ضروری ده نو تاسو ته هم د وای ټي سټوډیو ټول ډیټیل پدې کې درخېما چې تاسو په وای ټي سټوډیو باندې فوی کوم او دا تاسو څنګه چلولای شئ صحیح شو مرګرو نو مرګرو زموږ دا ویډیو سٹارټ کوو د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ صحیح شو مرګرو تاسو زموږ څنګه چینل سبسکرایب کړئ نو په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو نو په غنټې نشان باندې تاسو لازمي کلیک وکړئ نو بیا تاسو راشي صحیح شو مرګرو خپل وای ټي سټوډیو تاسو پر پلی سٹور انسټال کړئ او کنه می انسټال کړئ دلته تاسو پلی سٹور اوپن کړئ چې تاسو یوټیوب چینل چلاوئ نو تاسو بغیر د وای ټي سټوډیو نه گزاره نشئ کېدای صحیح شو مرګرو نو تاسو ته وای ټي سټوډیو ولیکئ صحیح شو مرګرو چې تاسو وای ټي سټوډیو ولیکئ دا تاسو لیدای شئ دا تاسو سرچ کولای شئ صحیح شو مرګرو دا ما انسټال کړل تاسو په انسټال کړئ نو صحیح شو مرګرو تاسو وای ټي سټوډیو انسټال کړئ دا تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ تاسو په خپل موبایل کې څنګه اوپن کړئ نو دا دغه رقم راځي صحیح شو مرګرو دا تاسو لیدای شئ یعنی واچ ټایم 28 ډیز باندې لکه موږ په 28 ډیز کې واچ ټایم ګټلی 9.1 صحیح شو مرګرو ویوز دي 247 او سبسکرایب دغه دي 19 صحیح شو مرګرو سبسکرایب نو مرګرو اوس کم اهم سیټینګ دي تاسو په کې ادر خم صحیح شو مرګرو تاسو ته کوم دا درې کې ښکاری تاسو په دی باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو په دی باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو تل ویډیو د نشان ښکاری صحیح شو مرګرو تاسو په دی ویډیو باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه په دی باندې ویډیو باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو نو زه تاسو ته اوس دروخه مچ یو ویډیو وینم چې تاسو څنګه دا غیر ټایټل بدل کړئ ټیګ یې بدل کړئ ډسکرپشن یې بدل کړئ صحیح شو مرګرو نو اوس مطلب مثال کې دا یو ویډیو صحیح شو مرګرو دا یو ویډیو زه اوپن کوم مرګرو دا ویډیو ما اوپن کړم زه څنګه کولای شم چې د دې ټایټل بدل کم ډسکرپشن بدل کم او تامل یعنی دا پاسه تصویر بدل کم صحیح شو مرګرو نو د داخله فارغ تاسو پر پنسل پر بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو څنګه پر پنسل پر بٹن باندې کلیک وکړئ نو پنسل پر بٹن باندې تاسو څنګه کلیک وکړئ نو مرګرو تاسو دلته دغه یعنی دغه ټایټل بدلولای شئ صحیح شو مرګرو او دلته تاسو ډسکرپشن بدلولای شئ صحیح شو مرګرو دلته تاسو ډسکرپشن بدلولای شئ دلته تاسو ټیګز هم ورلګولای شئ لکه باقی نور ټیګز هم تاسو ورلګولای شئ دلته وغیرہ تاسو ټیګز ولیکئ نو تاسو هغه هم ورلیکلای شئ صحیح شو مرګرو دین علاوه لکه تاسو که چرته تامل بدلوي د پاسانه تصویر صحیح شو مرګرو دا د پاسانه تصویر نو تاسو بر دې پنسل پر نشان باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو پر پنسل د نښان ښکاری پر ګوټ کې دا تاسو لیدای شئ تاسو پر باندې څنګه کلیک وکړئ نو بیا تاسو بدلولی شئ خپل تصویر صحیح شو مرګرو دا تاسو څنګه چینج کوئ نو تاسو بل پر چینج بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو په چینج بٹن باندې څنګه کلیک وکړئ تاسو بل ته ګیلری نه خپل یو تصویر راوالئ مرګرو زه اوس په دې باندې لکه تقریبا د چینج کوم نه نو هغه تصویر ته ما درې کوم دا تاسو دلته سلیکټ کړئ صحیح شو مرګرو تاسو په سلیکټ باندې څنګه کلیک وکړئ نو دا تاسو دا تصویر سلیکټ شي صحیح شو مرګرو نن دا تاسو لیدای شئ چې موږ اوس لکه تامل بدل کو ټایټل او ډسکرپشن په دې طریقه تاسو بدلولای شئ صحیح شو مرګرو او بیا تاسو په سیو په بٹن باندې دلته کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو که چېرته تاسو دلته تامل یعنی نه چینج کیږي تاسو مرګرو نو تاسو به دې پنسل پر نشان دا کنه تاسو ته تاسو خپل موبایل دغه نه ویریفای کړئ صحیح شو مرګرو که ویریفای کېدو طریقه تاسو ته معلومه نو ډسکرپشن کې ویډیو وی تاسو هغه کته شي نو تاسو خپل چینل ویریفای کړئ نو تاسو ویډیو بیا په تامل هر څه لګولای شئ صحیح شو مرګرو تاسو په سیو بٹن باندې کلیک وکړئ دا په دغه طریقه باندې تاسو خپل ویډیو دا صحیح شو مرګرو اوس باقي کم اهم سیټینګ چې پاتې شو نو هغه ته هم درخیم صحیح شو مرګرو تاسو بیا پر درې کې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو را انالیټکس کاری صحیح شو مرګرو تاسو پر انالیټکس باندې کلیک وکړئ ځکه چې دا ډیر ضروري سیټینګ دی تاسو لپاره ځکه چې دا ویډیو تاسو مس نه کوئ پوره وګورئ دا انالیټکس کې ډیر ضروري سیټینګ دی صحیح شو مرګرو دا تاسو لیدئ چې موږ تر ټاپ ویډیوګانې خینه 2504 ویوز وغیرہ صحیح شو مرګرو نو اوس دلته کم ضروري چې دغه لکه زمونږ چینل چې کم دی نو پر لاست 28 ډیز کې دا مخکې روان دي صحیح شو مرګرو دا تاسو لیدئ چې دا زمونږ دا چینل اینه بار روان دي چې دا نشان کاته وي نو بیا به کاته روان وي صحیح شو مرګرو نو اوس تاسو لیدئ چې لکه زمونږ کم ویوز چې دي دا هم بر روان دي صحیح شو مرګرو دا تاسو خپل چیک کولی شئ واچ هاور چې دي دا هم بر روان دي او سبسکرایب هم بر روان دي صحیح شو مرګرو نو دا تاسو لیدئ شئ لکه دا ما چې دا کوم ویوز میلاو شوي دا تاسو لیدئ شئ دا ټایټل د دې په مدد سره صحیح شو مرګرو بیا چې تاسو بل ته ریچ ته راشئ صحیح شو مرګرو لکه تاسو ریچ مطلب دا چې لکه ستاسو ویډیو څومره خلکو لکه ستاسو امپریشن څومره دی صحیح شو مرګرو نو فور لاست 28 ډیز کې زما امپریشن دی دا 5854 صحیح شو مرګرو دا زما امپریشن دی صحیح شو مرګرو
تاسو به انګیجمنت ته راشئ شو مرګ تاسو بدل ته کلیک وکړئ تاسو دلته کلیک وکړئ دلته تاسو لیدای شئ یعنی ویوز کم د غاری دا زموږ تاسو لیدای شئ 28 ډیز کې یعنی 2.2 بار پوینټ صحیح شو مرګ او 1 اشاریه زموږ کم دغه چې کم دی نو الک کم شوی دی صحیح شو مرګ آډین ریټنشن چې کم دی نو په دغه ورځو کې لک کم شوی دی صحیح شو مرګ ټاپ پلی لیست مینشته زما او ټاپ کارډز ما هم نه یوز کړی صحیح شو مرګ ټاپ او دلته چې تاسو ویډیو لکه څومره خلک ګوري لکه په څومره ایج کې ګوري په څومره ملکونو کې تاسو ویډیو کته کېږي تاسو هم لیدای شئ صحیح شو مرګ نو دا وایټ سټوډیو د چلولو ډیر آسان طریقه ده صحیح شو مرګ دین علاوه تاسو بری کامنټس تراشي کامنټس ته چراشي دلته تاسو کامنټس شو کوي صحیح شو مرګ یعنی تاسو ته سو کامنټس وکي دلته تاسو شو کوي تاسو لیدای شئ چې د کسانو موږ ته کامنټس کړي نو تاسو لیدای شئ موږ ته راغلي صحیح شو مرګ نو په دغه طریقه باندې تاسو وایټ سټوډیو چلولای شئ عمر کړو چې وایټ چې تاسو یوټیوب چینل چلاوئ نو تاسو لپاره دا وایټ سټوډیو د کول ډیر زیات ضروری دی صحیح شو مرګ پرې کې تاسو لکه هر قسم چینجینګ کولای شئ صحیح شو مرګ ان شاء الله مرګ په دې نړۍ ویډیو کې هم دومره د معلوماتي او خسته ویډیوګان ټیکنیکل ویډیوګان پارت موږ چینل سبسکرایب کړئ او په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ ان شاء الله مرګ بل ویډیو کې ملاوي وو د الله پامان